د قرآن کریم د ترجمې 22 درس سورة البقره 119 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انا بشک مونگ ارسلنا لگلی کا تو ارسلنا کا لگلی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق پحق سرا بشیرن زیر ورکون کے یعنی خلق د الله تعالی د نعمتونو او د جنت نه خبر کا ونذیرن او ویرون کے یعنی چې خلق د الله تعالی د دوزخ او عذابونو نه خبر کړي. ولا تسألو او نه پوښتل کېږي ته یعنی ستانه پوښتنه نه کېږي عن اصحاب الجحیم د دوزخیانو په حقله یا د دوزخیانو په باره کې. یعنی ستانه دا پوښتنه نه کېږي چې دوزخیان تا ولی په اسلام مشرف کړي نه دي. ولن او هیڅ کله ترضا برازي نشي. ولن ترضا او هیڅ کله برازي نشي عنکا ستانا الیهود یهودان ولن نصارا او ننصارا یعنی عیسویان یا کریسچن حتی د اغی پوری تتبعا چې پیروي وکړي ته ملتهم د دین د اغوی یعنی یهود او نصارا به د اغی پوری ستانه خوشاله نشي تر څو چې ته د اغوی د دین متابعت او پیروي ونه کړي. قل ته ووایا نصاراو او یهودو ته انا بشکه هدى الله هدایت الله تعالی یعنی اسلام هو همدا اسلام الهدى هدایت یعنی حق دین دے. ولئن او کچیرتا اتبعتا پیروی وکتا یعنی د یهودیانو او نصاراو دین دی ومنلو. اتبعتا کچیرتا اتبعتا پیروی وکتا اهواءهم د خواهشاتو د هغوی یعنی د یهودانو او نصاراو بعد الذی پس د هغې نه جاء چې راغی کا تا تا من العلم علم مالکا نو نبوی ستا د پاره من الله د الله تعالی د عذابنا د خلاصولو د پاره نه څوک من ولیین د دوستانو نه ولا نصیر او نه څوک کومک کوونکی. الذین آغا خلق آتینا
چې ورکړی دی مونږ هم اغوی ته الکتاب کتاب یعنی تورات یتلونه تلاوت کوي دوی د هغه یعنی د تورات داسې لکه څنګه چې حق تلاوته د هغه د تلاوت کولو حق دی یعنی په معنا او الفاظو کې یې تغییر نه راولي او یقین او عمل پې کوي نو په تورات کې خو په واضح ډول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیشگویی او صفتونه موجود دي اولئک نو دغه خلق یؤمنون ایمان راوړي به په دغه قرآن یعنی کم کتابیان چې د خپل کتاب په معنا او الفاظو کې تغییر نه راولي او یقین او عمل پې کوي دوی په قرآن کریم او نبی علیه السلام باندې ایمان راوړي ومن او څوک چې یکفر انکار یعنی کفر کوي به په دغه قرآن کریم یا نبی علیه السلام فاولئک نو دغه خلق هم دوی الخاسرون تاوانیان دي یا بنی اسرائیل ای اولادی د یعقوب علیه السلام اسرائیل د یعقوب علیه السلام تخلص دی اذکرو یاد کړئ اذکرو یاد کړئ تاسو نعمتی نعمتونه زما التي آغا چې انعمتو کړي وما علیکم په تاسو باندې وانی او دا چې بشکا فضلتکم فضیلیت در کړی وو ما تاسو ته علی العالمین په عالمونو باندې یعنی د خپل زمانی په انسانانو او پیریانو باندې ما تاسو ته بهتری او فضیلیت در کړی وو واتقو او وویریږئ تاسو یومن د هغې ورځې نه لا تجزي چې لرې کولی به نشي نفس یو څوک عن نفس د یو چانه شیئا یو شی یعنی د عذاب نه یعنی هیڅ کس به د بل کس سره هیڅ کومک نشي کولی ولا یقبلو او نه به قبلیږي منها د هغه نه یعنی د مجرم او ګناهګار نه عدل فدیه یا بدل په دنیا کې ځینې مجرمان د پیسو په مقابل کې خوشي کیږي خو د قیامت په ورځ داسې نه ده ولا تنفعوها او نه به فایده رسوي هغه ته یعنی مجرم او ګناهګار ته شفاعت شفاعت چا ولا هم او نه به د هغوی سره ینصرون کومک کیږي د عذاب په کمولو کې په دنیا کې که څوک د چا سره بندي شي نو کورنۍ یې یا په زور راخلاصوي یا یې په پیسو راخلاصوي او یا یې په سفارش راخلاصوي مګر
د قیامت په ورځ داسې نه ده، بلکې هر څوک به د خپل عمل په واسطه یا جنت ته ځي او یا دوزخ ته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.